بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو خپل دفتر ته ورسېده او اوس به کوشش کوو چې خپل دفتر ته راځو چې موږ هم لایو راځو چې زموږ دفتر کې څوک دي او څه وي او څه صورت حال دی. دا یو مشر دلته کې موجود دی او دا به تاسو پرون کتلی وي چې دا هغه دفتر دی چې دلته کې څه صورت حال دی. یو ملګری وایي دا دلته کې اوس هم زنانه موجود دي، دا ورته زه ښیم. دا یو بله مور ده. لکه مطلب مې دا دی چې دلته کې کله هم راځئ نو تاسو ته به زنانه زموږ خویندې میاندې میلاویږي. دا یو مورکۍ ده. مورې څنګه راغلې؟ نادیه ناجوړه ده، یعنې کمې دي خو دا مې راوستې ده. ډېر وخت ورته وختله، ماښام له ورځمه خو الله کې راغله. دی بیمار دی. ښه دا د ځان سره دا د ځان سره څه روړي؟ ماسته دې راله روړي. ښه ښه ښه. د کوم وخت نه دلته کې راځې مورې؟ وختي نه راځم خو بس چې خبره د رقم نه لګېږي نو سره مخه وکړو بس. کتونکو صرف دونه درته وایم لږ شان دی او په دې سوچ کوو چې دا زنانه د 3 کالو راسې دا هم راځي او دا په یو جونګړ اوس په پوخ کور کې چې کوم دی دا ژوند کوي. د دې له مونږه 9 مرلې ځایم اخیستې دي او دې له چې کوم دی 3 کمرې بیټک او کور او ورس دا دلته کې راځي. دلته کې چې راغلي تشه خونې ته لیکل او نن دا ماسته چې کوم دی یو مور ماله ماسته وړي. زما دې دفتر کې نن هم څوک نشته دی. بیا به تاسو وایئ چې علب خان خو یوازې د سهار وختي دی، زه راغلی یم. ښه بله مهمه خبره دلته کې کوو چې دلته کې راشي دې خوا ته. ښه دا د دوی چې کوم دی دا وګوره، دا د نوښار هغه زنانه چې کومه ده هغه هم راغلې ده. دې خوا راشي دا به نن چې کوم دی خپل مور پلار ته مې انشاءالله میلاویږي. څنګه راغلی وی؟ دې ما ته وګوره دې خوا. هلو دې خوا وګورئ. تا ته وایم ښه نو دا ګوره جي. خو دا هسې صرف درته وایم چې دلته کې دا خلک راځي نو تا دلته کې عزت میلاو شوي. نن خوشحاله چې ته به نن مور پلار ته میلاویږي؟ خوشحاله. ښه دا هم د نوښار نه راغلې ده. کتونکو صرف درته دا وایم چې دلته کې زموږ دفتر ته چې کله هم راځې نو الحمدلله الحمدلله دلته کې لکه دې ټیم کې چې کوم دی دفتر ورکلو شوی دی او دلته کې دا خلک ناست دي. نو صرف درته مې د خبرو مقصد دا دی چې هر سړی هر ټیم راتلی شي. پرون چې کوم کس رالو نو زه ورته دغه ور باندې راننوځي، زه ورته یم دا ور راځه. نو چې یو غل دی د باچا نه مه یارېږه او بل بره یو رب شته هغه له به جواب ورکوو، انسان له به جواب نه ورکوو. نو دا اوس چې هغه کومه ماجره راغلې ده دا د دې کمره کې ناسته ده. خو دې ټایم کې لکه زه په دفتر باندې ډایرکټ رالم نو زه نه غواړم چې زه په لایو کې ورته اوس ووایم چې دوی اوس به میلاویږي. هلته به کورس والا سره هم رابطه کوو او بیا چې کوم دی نو د دوی اوس ملاپ کېږي. بیا هغه ویډیو چې کوم دی تاسو ته به وړاندې کوو. نو وی چې رښتیا راځي نو دروغ کلي روان کړي وي. پرون چې هغه مور لاړه نو مور ته ما آواز وکړ، ما یې مور